شکل لاندې درې واړه شرطونه پوره کوي. دلته موږ سره درې شرطونه راکړي او دلته یې څلور شکلونه راکړي. نو ګورو چې په دغه شکلونو کې کوم یو شکل داسې دی چې دا درې واړه شرطونه پکې پوره کیږي. لومړي شرط ته راځو، وایي لاندې شکل یو څلور ضلعي دی. نو څلور ضلعي کې څلور ضلعي وي. راځو موږ شمارو هر یو شکل. دې کې دی یو، دوه، درې، څلور. دا شکل څلور ضلعي دی. د شرط پوره کړو. دلته راځو یو، دوه، درې، څلور. دا هم څلور ضلعي دی. دې کې هم دا شرط پوره کیږي. دلته راځو یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. نو دا شپږ ضلعي دی. وایو چې دې کې دا یو شرط پوره نه شو. چې دا پوره نه شو نور ته سره موږ کار نه لرو. دلته راځو یو، دوه، درې، څلور. نو دا هم څلور ضلعي دی. دې شکل کې یو پوره نه شو. نو زموږ داسې شکل پکار دی چې درې واړه پکې پوره شي. او موږ سره اوس هم درې ځوابونه پاتې دي چې لاندې دوه شرطونه پکې وګورو. راځو دوهم شرط ته. دلته وایي لاندې شکل هیڅ قایمه زاویه نه لري. نو راځو اول ګورو قایمه زاویه خو موږ تاسو پیژنو چې داسې یو زاویه ده چې دلته خطونه یو بل سره څه شی جوړ کړي. دې کونج کې 90 درجې او داسې ښودل کېږي داسې څلور ضلعي سره، ځکه چې که چېرې دا موږ داسې ډک کړو دی نه یو څلور ضلعي شکل جوړوي. نو راځو اوس ګورو. دلته د اول شکل کې 90 درجې قایمه زاویه دلته هم شته او دلته هم شته، او زموږ هغه شکلونه پکار دي چې قایمه زاویه پکې نه وي. نو دا شکل موږ ختم کړو. دلته راځو دې کې داسې ښکاري چې دا ټولې زاویې د دې قایمه نه دي، ځکه دا صحیح څلور کونجه نه دی جوړ شوي. نو دا پکې دې کې دا شرط پوره شو ځکه دا قایمه نه لري، او دې کې هم همداسې ده، دې کې هم قایمه زاویه نشته. نو دا شرط دې کې هم پوره شو. نو موږ سره اوس هم دوه ځوابونه پاتې دي. راځو وروستي شرط ته وایي لاندې شکل څلور مساوي اوږدوالي لرونکي ضلعي لري. نو موږ په دې پوهېږو چې دا دواړه شکلونه څلور ضلعي لري. اوس څلور واړه ضلعي باید مساوي اوږدوالی ولري. نو دلته داسې ښکاري چې دا ضلع دا له دې ضلعي سره مساوي اوږدوالی نه لري. نو دا شرط پکې نه پوره کیږي. راځو دا یو پاتې کېږي. دې کې ګورو چې دا شرط پوره کیږي که نه. نو کتونه داسې ښکاري چې دا څلور واړه مساوي اوږدوالی لري، خو موږ څه نه باید یقیني کړو چې دا مساوي دي. دغه خطونه چې کوم یو راخیستل شوي دا او دا او دا او دا، کله چې دا په څلورو باندې همدومره یو خط موجود و یا دوه په څلورو باندې موجود و، هر څومره چې و، خو چې مساوي اندازه خطونه په څلورو ضلعو باندې موجود و، معنا ده چې دا ضلع یو بل سره مساوي دي. نو دلته هم وایو چې دا څلور واړه ضلع یو بل سره مساوي اوږدوالی لري. نو دغه څلورم شکل چې دی دا هم څلور ضلعي دی، هم هیڅ قایمه زاویه نه لري، او هم څلور واړه ضلعي مساوي اوږدوالی لري. نو زموږ ځواب دا یو شو.